تاسو ته دا وخت یو بریکینګ نیوز درکو. حاجي غلام علي د خیبر پښتونخوا د نوي گورنر په توګه باندې نامزد کړی شوی دی. وزیر اعظم شهباز شریف صدر مملکت ډاکټر عارف علوي ته په دې اړه باندې باضابطه سمري لیږلې ده چې پکې وزیر اعظم صدر مملکت ته درخواست کړی دی چې حاجي غلام علي د خیبر پښتونخوا د گورنر په توګه تعینات کړي. د صدر مملکت د منظورۍ نه پس په حاجي غلام علي د خیبر پښتونخوا نوی گورنر په باضابطه توګه باندې وټاکلی شي. د خیبر پښتونخوا د گورنر دغه چوکۍ د پخواني گورنر شاه فرمان د استعفا نه پس تیرو اتو میاشتو راڅخه خالي پرته وه. د وزیر اعظم پخواني وزیر اعظم عمران خان په ضد چې په پارلمان کې د بې باورۍ تحریک کامیاب شو، نو په 11 اپریل ورپسې د شاه فرمان د خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړې او دغه شانتي کې دا چوکۍ تر دې وخته پورې خالي پرته وه چې اوس پې د جمعیت علماء اسلام سره تعلق لرونکي حاجي غلام علي چې دی هغه نامزد کړی شوی دی. د دغه حاجي غلام علي نوم چې دی مولانا فضل الرحمن د هغه نوم ورکړی او د پی ډي ایم نور ګوندونو هم په دې باندې اتفاق کړی دی، لکه وروسته چې به اوس حاجي غلام علي د خیبر پښتونخوا نوی گورنر وټاکلی شي. د نورو معلوماتو او اپډیټس لپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.